بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به په تن وي. په تېر کلاسو کې موږ تاسې پایتان پر انهریټنس او ټایپ اف انهریټنس باندې بحث وکړي. نو نن موږ په دغه کلاس کې د پایتان په پولیمرفیزم باندې بحث کوو. لومړی پولیمرفیزم چې څه وایي؟ پولیمرفیزم د یوه شي و ډېرو شکلونو ته وایي. د ورډ پولیمرفیزم مینس هیوینګ مني فورمز، چې هغه یعنې ډېر فورمونه لري یا شکلونه لري، چې دا ځینې فنکشنونه دي یا ځینې کلاسونه دي چې موږ تاسې کولی شو د هغو ډېر شکلونه ولرو. ان پروګرامینګ پولیمرفیزم مینس د سیم فنکشن نیم بلډ ډفرنس ان نیچر being used for different types. په پروګرامینګ کې موږ تاسې پولیمرفیزم دې ته وایي، یا مطلب دا چې دی چې موږ تاسې فنکشنونه سیم نومونه ولري، خو د دوی کارونه مختلف وي، یعنې دوی مختلف کارونه کوي. مثال موږ د ایریا په نامه فنکشن لرو، خو دلته دغه د ایریا فنکشن بیا مختلف ډول کارونه کوي. دایرې مساحت چې موږ پیدا کوو، یا د مستطیل مساحت یا د مثلث مساحت چې پیدا کوو، ټول هر شکلونه د دغه درې سره هندسي شکلونه چې دی دا مختلف ډول مساحتونه لري. یعنې دوی فنکشن مساحت یو نوم دی، یعنې د مساحت لغت که موږ د دوی لپاره کار کوو ټول یو نوم دی، فرق یې بیا جلا جلا دی. دایرې مساحت چې پیدا کوو یو قسم عملیه سرته رسېږي، که د مثلث مساحت پیدا کوو بل قسم عملیه سرته رسېږي، او که چیرې د مستطیل مساحت پیدا کوو بیا بل قسم عملیه سرته رسېږي، چې دې ته موږ تاسې پولیمرفیزم وایو په پروګرامینګ کې. که په ریل ټایم یا ریل لایف اګزامپل موږ تاسې وکاروو، که موږ تاسې وګورو یو زنانه یا ښځه که موږ تاسې فرض کړو، نو دا په عین وخت کې مور هم وي، په عین وخت کې خور هم وي، په عین وخت کې یو ملګری هم وي، او په عین وخت کې یو میرمن هم وي، چې دا یعنې د ده یو نوم دی، خو د دې شکلونه مختلف دي، یعنې په مختلفو شکلونو دا څرګندېدلی شي، چې دا ریل لایف مثال و. بیا په پایتن کې موږ تاسې یو بلټین یا انبیلټ پولیمرفیزم لرو، چې موږ تاسې کولی شو بلټین پولیمرفیزم په پایتان کې څنګه کار کوو، یا بلټین پولیمرفیک فنکشنونه موږ تاسې لرو په پایتان کې. مثال څه راځم بلټین فنکشن ته او وکړم پرنټ. که چیرې موږ تاسې د پرنټ سټیټمنټ کاروو، زه وتم ایلن، او ایلن ته زه خپله یو کینګ په نامه دغه ایلن ته ما دغه فنکشن پاس کړه، یعنې د لینت فنکشن چې ده دا زه غواړم کار کړم او په دې مختلف کار سرته ورسوم. اوس که چیرې موږ تاسې راسو همدغه د لینت فنکشن ده، خو زه دلته راوارې د لینت فنکشن ته یو ارې پاسوم یا لیست پاسوم. که وګورو لومړی دغه د لینت فنکشن که موږ تاسې وګورو عین فنکشن د عین نوم لري، خو یوازې ما یو سټرینګ ورته پاس کړی دی، او دوهم که موږ تاسې وګورو د لینت فنکشن ته یوازې ما یو لیست پاس کړی دی، یعنې چې دا مختلف ډول کار سرته رسوي، یعنې فنکشن نوم یو شی دی خو کارونه یې مختلف دي. دلته یو کاما اضافه شوې ده. که وګورو 4 او 4، که وګورو کینګز کم سټرینګ چې دی دا هم 4 د لینت 4 دی، او د دغه اریز لینت هم 4 دی. که چیرې زه دا لینت ور چینج کړم عین فنکشن ده، خو مختلف کار سرته رسوي، چې دا بلټین پولیمرفیزم و. په پایتان کې موږ تاسې کولی شو چې یو یوزر ډیفاینډ پولیمرفیزم هم رامنځته کړو، چې دا هم مختلف ډول کارونه سرته رسوي. که چیرې موږ تاسې وغواړو یو یوزر ډیفاینډ پولیمرفیزم رامنځته کړو، نو لومړی یا پولیمرفیک فنکشنونه رامنځته کړو. لومړی موږ غواړو چې یو فنکشن ډیفاین کړو، غواړو د اډ په نامه زه یو فنکشن ډیفاین کړم اډ، او دغه فنکشن پاسوالی شو دې فنکشن ده. که چې ایکس وای او زی د زی ډیفالټ والیوز ورته اساین کوم چې 0 ده، هغه وروسته موږ تاسې د دې فنکشن باډي جوړوو، یا همدغه فنکشن موږ ته د دغه عددونو رزلټ ریټرن کوي ایکس پلس وای پلس. که چیرې موږ تاسې وغواړو دغه فنکشن ته زه والیوګانې پاس کړم او هغه بیا پرنټ کړم، نو زه یو ویریبل اخلم د سم فروم 1 په نامه یو ویریبل اخلم او دغه فنکشن کاروم، چې هغه فنکشن هم د اډ فنکشن ده. لومړی زه د اډ فنکشن ته غواړم 2 ویریبلونه پاس کړم، او بیا هم زه یو د سم ټو په نامه یو بل ویریبل اخلم او هغه هم اډ فنکشن کاروم، او دا ځلې زه اډ فنکشن ته غواړم چې 3 ویریبلونه پاس کړم. اوس راځو موږ تاسې دغه ویریبلونه پرنټ کوو، چې دا خپله یوزر ډیفاینډ پولیمرفیکس فنکشنونه دي، یعنې یوه فنکشن ده موږ په دغه د دې نوم یو شی دی، او مختلف کار موږ ته کوي، یا مختلف ډول کار موږ له دې فنکشن څخه اخلو. نو زه پرنټ کوم لومړی sum1 result print کوم، او دوهم د sum2 result print کوم.
که وګورو لومړی که وګورو 10 ځکه شل او لس چې موږ تاسې سره جمع کړو دا 10 کېږي او د زید ډیفالټ والیو 0 ده. که وګورو دوهم فنکشن کې ما 15 40 او 10 ورستولي دي نو دلته فنکشن یوه ده او کارونه یې مختلف سرته ورسول نو دلته نه څلوېښت. که دلته وګورو 2 پارامتره موږ پاس کړي دي او که دلته وګورو 3 پارامتره یا 3 ارګومنټس هم موږ پاس کړي دي چې دا هم په موږ تاسې کولی شو په پولیمورفیک فنکشنونه یعنې د یوزر لخوا ډیفاین شي. له هغه وروسته موږ تاسې بله موضوع په پایتان کې پولیمورفیکس یا پولیمورفیزم ویت کلاس میتډز موږ تاسې کولی شو چې د کلاسونه اصلا پولیمورفیزم موږ تاسې وایي چې دا په کلاسونو کې رامنځته کېږي یا په انهریټنس په کانسیپټ کې رامنځته کېږي. غواړم دلته یو د نورو فنکشنونو ترمنځ پولیمورفیزم رامنځته کړم چې هغه د کلاسونو ترمنځ وي یا د کلاس فنکشنونو ترمنځ وي. لومړی زه غواړم چې دلته یو کلاس ډیکلیر کړم. کلاس افغانستان په نامه ما یو کلاس جوړ کړي. غواړم دغه کلاس یو څو فنکشنونه ولري. کپیټل په نامه دا یوه فنکشن لري او هر فنکشن پایتان کې د سیل کیورډ لري. له هغه وروسته پرنټ سیمپل یو ساده سټیټمنټ غواړو یو بله فنکشن چې د ډیف په نامه زه یو بله فنکشن غواړم یو درېیمه فنکشن هم ډیفاین کړم. چیرې وګورو دلته موږ د افغانستان په نامه یو کلاس لرو. هغه 3 فنکشنونه لري کپیټل لنګویج او ټایپ. له هغه وروسته زه یو بل کلاس هم لرم کلاس د یو اس ای په نامه هم کلاس لرم. یو اس ای هم دغه عیني فنکشنونه چې موږ تاسې په افغانستان کې لرو دا یو اس ای کلاس هم په ځان کې لرو. چیرې راسو دلته 2 کلاسونه سوه یو د یو اس ای کلاس و یو د افغانستان کلاس و. دا دواړه کلاسونه عیني فنکشنونه په عیني نوم لري خو د دوی کارونه مختلف دي. د دغو دواړو فنکشنونو لومړی راځو د افغانستان د کلاس څخه یو آبجکټ جوړو vg1 او بیا هم vg2 اوس غواړو چې دغه ټول فنکشنونه چې موږ تاسې لرو دا په یو لوپس باندې رن کړو چې موږ تاسې غواړو په یو لوپس کې د دې for country د دې آبجکټونو یو سیټ موږ تاسې ته ووایو object1 and obj capital country which for country. چیرې موږ وګورو دغه آبجکټونه موږ په یو سیټ کې ذخیره کړه او هغه د فار لوپ په اساس موږ تاسې د دغه آبجکټونو هر یو ایلیمنټس پرنټ کوو او هغه ته کال کوو. که چیرې دا پروګرام زه رن کړم که وګورو کابل is the capital of Afghanistan. پښتو is most widely used in Afghanistan. Afghanistan is a poor country. Washington is the capital of USA. دغه افغانستان دا به موږ تاسې چینج کو او دوباره به پروګرام رن کړو. نو Washington is the capital of USA. English is most widely used in USA. USA is a rich country. که وګورو دلته موږ تاسې کلاسونه وګورو دواړه کلاسونه عیني فنکشنونه لري خو دې فنکشنونه موږ تاسې پولیمورفیک فنکشنونه دي. دا ټول یا پولیمورفیک موږ تاسې په کلاس کې استفاده کړه چې دا هر کلاس پولیمورفیک سو او دا مو د یو لوپ په واسطه ټول فنکشنونه پرنټ کړل.